اولنۍ خبره به دا درته وکړم عزیزانو، زموږ دوی په کورو کې بیماران شته، بابا، ادې، نیکه، انا، ډېر مریضان شته. اوس یو مریض دی هغه روزه نیولی نسي، نو د ده دپاره څه کول پکار دی؟ ورته وبګورو دا مریض عارضي ناجوړه دی، بیرته بیا الله جوړ کړي، د جوړېدو امید شته که یا که د جوړېدو امید شته روزه مه نسي، پروا نه لري، پر ځان ظلم مه کوه. بیا چې کله الله جوړ کړي، الله صحت درکړي، بیا په کوچنۍ ورځ کې په ژمي کې هغه روزه چې د هغه راوګرځوي. او که چیرې یو مطلب بیمار دی، مریض دی، د هغه د جوړېدو امید نسته، لکه شوګر والا راواخله ډېر پریشان یي، کډنی والا راواخله، پښتورګو والا، بډوکو والا هغه هم تقریبا ډېر پریشان یي، دغسې مطلب د زړه بیماران راواخله، د پیپړو د راواخله، سالنډي چې د چا کېږي. اوس که یو سړی راولاړ سي د روزې نیولو نه دی، دی ظلم کوي، زور کوي، زورونه ویا خامخا زه روزه نسمه، دا روزه نه ده، دا ته پر خپل ځان عذاب تیروې. الله رب العزت لکه په قرآن کې وما تا ته د روزې امر کړی دی، دغسې که څوک بیمار و مسافرو د نه نیولو امر یې کړی دی. ورته ولې د ځان سره جبر کوې؟ خودکشي ولې حرامه ده؟ داسې د خپل ځان سره ظلم کول دام حرام دی، د روزې د نیولو نه بیا ته خامخا روزه نسې. دا زموږ په کور کې زموږ سپین سرې دي زنانې یا بابا راواخله، هغه عباداتو مطلب ډېر وخت یې پر تېر کړی دی، بیا قطعا نه غواړي چې زه روزه پرېږدم، یا پروا نه لري، الله رب العزت اجازه کړې ده. که ته وایې یا زه خامخا روزه نسمه، نو که ستا بیماري زیاته سوله دا تا په خپله زیاته کړه، دا هغه د الله له جانبه نه ده. که ستا ناجوړي زیاته سوله، پر زیاته ناجوړي خو سړي ته الله ثوابونه ورکوي، تا چونکې دا ناجوړي په خپله زیاته که پر دې الله تا ته ثوابونه نه درکوي. صحیح سلو؟ کم سړی بیمار دی، خبره دا ده د جوړېدو امید شته که یا که شته پروا نه لري، روزه مه نسه، چې جوړ شو بیا بیا راوګرځوې. او که چیرې د جوړېدو امید نسته، نو بیا خو به ته قطعا روزه نه نیسي. د جوړېدو امید نسته، بلکل ته د روزې د نیولو نه بلکل به روزه نه نیسي. ولې؟ ته به راولاړ سي، د دې روزې فدیه به ورکې، د روزې دپاره الله فدیه راستولې ده، هغه ورکه، د دې روزې چې کومه غاړه ده هغه به الله رب العزت ستا په فدیه باندې خلاصه کړي. یا کله کله داسې یې عزیزانو، یو سړی جوړ دی، اوس دی وایي که زه روزه ونیسمه، ډاکټران ورته ویلي چې ته روزه مه نیسه، مسلمان ډاکټر، کافر نه، عادل ډاکټر، مطلب هغه د روپۍ والا نه، دینداره ډاکټر، بېدینه ډاکټر نه، هغه ورته ویلی دي چې ته روزې مه نسه. اوس لا لږ خشه پر لاره برابر سوی، ستا د زړه مسله ده، ستا د پښتورګو مسله ده، ستا د شوګر مسله ده، ستا بیماري، ستا ناجوړي زیاتېږي، هغه دې هم روزې نه نیسي، بلکل دې نه نیسي. که ته وایه زه روزې نسم او بیا دې ناجوړي زیاته سو، بیا څه چم کوې؟ په کال کې جوړ سوی وي، بیا راولاړ شو 5 روزو دې بیا ځان و هغه ځای ته ورسوی، بلکل بې نه کوې، قطعا بې نه کوې. نو اوس مسله دا د عزیزانو، د روزې د میاشتې شروع کېدو چې کله روزې میاشت ښکاره سوله، و چې کوم سړی په کور کې بیمار دی، مطلب مریض دی، د روزې د نیولو نه دی، دی د فدیه ورکړي. فدیه څو فدیه ده؟ نن ورځ تقریبا 300 روپۍ جوړېږي، 300 روپۍ د یوې روزې. اوس ستا خوښه ده د روزې میاشت راښکاره سوه، ټولې پر یو ځای ورکوې، هم ستا خوښه ده، هره ورځ یې جلا جلا ورکوې، هم ستا خوښه ده، د اختره بعد یې په هفته کې یوه ورځ ورکوې، هم ستا ته څنګه اسانه یې هغسې وکړه. که الله مال در کړی دی، دولت در کړی دی، روپۍ در کړی دی، ټوله پر یو ځای ورکړه، بده خبره نه ده. او که چیرې ته وا لاس مې تنګ دی، مجبوره یم، محتاجه یم، د دې نه یم، پروا نه لري، 50 روپۍ ورکوه، دا رقم مطلب درو مسکینان ته تا 50 روپۍ ورکړلې، دا 1.5 سل سولې، بیا د درو نورو ته ورکړلې، دا 2 سوې، دا 300 د یوې روزې حق چې دی هغه ادا سو. جبر نسته پکې. مګر ها خبره دا ده چې د روزې میاشت ښکاره سو، بیا و تا ته اجازه ده چې ته فدیه ورکړې. که د روزې د میاشتې ښکاره کېدو څه مخکې چا فدیه ورکړې وه، هغه نه صحیح کېږي، د سره بیا ورکوي. ها دا خبره ده. اوس نن د روزې دویمه ده، الحمدلله په ټوله دنیا کې و هندوستان او بنګلادیش کې به نه وي. نو ته اوس دا
د ټولو روزو فدیه پر یو ځای ورکولی شي. صحیح العیب مشکل چې دی هغه نشته. او دا توره هم ډېر اسانه دی. فدیه به سړی سو ما د خپل حال مطابق درته ویلې تقریبا 2 کیلو غنم په څو دي یا سوا 2 کیلو غنم په څو جوړېږي. خپله ورسې اندازه ولګوئ. که کینیډا والا دي، که استرالیا والا دي، که جرمني والا دي، که د قندهار والا دي، که د کابل والا دي، که د پکتیکا او د خوست والا دي، که د پېښور او د مردان والا دي، اندازه ورڅه خپله ولګوه. سټور کې پوښتنه وکړه، سټور خو نو خیر اخر ارزانه ورکوي. بازار کې عامه پوښتنه وکړه چې غنم په څو دي، وړه په څو دي. که وړه په 100 روپۍ کیلو ولو راولاړ څه بیا ته 225 روپۍ مثلا ورکه، یا راولاړ څه مثلا د 2 کیلو د ورکه، پاو کم 2 کیلو جوړېږي. علما فرمایي 2 کیلو ورکوي پروا نه لري. نن چې دی هغه تقریبا هغه د وړه څه ګران دي 300 روپۍ جوړېږي. د یوې روزې 300 روپۍ ورکوي. اوس دې خوښه خپله د خپل ورور ته ورکوي، خپلې خور ته ورکوي، خپل عمه ته ورکوي، خاله ته ورکوي، ماما ته ورکوي، اکا ته ورکوي، همسایه ته ورکوي، ملا ته ورکوي، طالب ته ورکوي، مجاهد ته ورکوي. شرط دا دی چې غریب یې بیا یې ورکوه، هېڅ پروا نه لري. او دا تورې بلابل هم پکې درته ووایم، ستا د ټولې روزې چې کومه فدیه ده هغه به یوه سړي ته هم ورکولی شي. ستا ورور غریب دی پروا نه لري، ټوله فدیه دې راواخېسته، خپل ورور، خپلې ورېندارې، خپلې خور ته دې ورکړله. او بیا که چیرې ته وایه چې زما وس نه کېږي، بیا 10 روپۍ خو ورکولی شي. حساب ولګوه 100 روپۍ جوړېږي، د ورځې 10 روپۍ ورکوه. که بیا چیرې خدا نه خواسته د مرګ ځای راغلی، بیا به وصیت کوې چې په ما پسې دومره فدیه چې د هغه پاته ده. بیا چې کله خدا نه خواسته سړی مړ شي، ولي به اول راولاړېږي د دې چې کوم مرده دی د هغه د ماله څخه به د ده فدیه چې د هغه ورکوي. او که چیرې وصیت نه و کړی، بیا ولي ته اجازه نشته د هغه ماله څخه ورکړي. د ټولو وارثانو څخه به پوښتنه کوي، که هغو په رضا باندې ورکړه ښه خبره ده، که نه یې پروا نه لري. که چیرې یو ولي راولاړ سو، مطلب د چا بابا او د چا ادې وفات سولو، روزې یې نه وې نیولې، وصیت یې هیر سو، پام یې نه و، بله خبره وله، بیا یې د خپله جانبه ورکړلې. هم امید دا دی الله رب العزت به په خپل دربار کې قبول کړي. امید ستا الله رب العزت به قبول کړي. نو لهذا چې کوم څوک د روزو نه دی هغه څه کولی شي؟ روزه منسه. بیا چې کوم سړی روزه نه نیسي هغه تراویح هم نه کوي. تراویح کوه پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. راسه تراویح کې ودرېږه، په کور کې وکړه، هېڅ مشکل چې دی هغه نشته. خو خبره دا ده چې تر کومه ځایه ته معذوره یې، تر هغه ځایه به ته معذوره شمارل کېږي، د هغه په دې خوا ته معذوره نه شمارل کېږي. او ډېر داسې خلک بیا شته هغه معمولي قدر ناجوړې بانه کړې، وایي یاره زه ما ناجوړه یم، والله بس ما ته ناجوړي ډېر تاوان کوي، زه د ناجوړۍ مطلب تاب نه لرم، نو زه روزې نه نسم، زه به فدیه ورکړم. دا نشي کېدلی. تا ته به ډاکټر وایي عادل، هوښیار، پوه مسلمان ډاکټر به تا ته وایي چې ته به روزه نه نیسې. صحیح سلو ما درته ویل ګورې ډېر دا ده پیپړو د سږو بیمارۍ ستا لنډي چې کېږي، روزه مه نیسه. ولې؟ ځکه دی هغه سپیره چې د هغه ویې په هغه باندې روزه خرابېږي. شوګر والا که انسولین ولګوي پروا نه لري، هغه ستن باندې روزه نه خرابېږي. که ستا ګزاره په انسولین کېږي، ناجوړي دې نه زیاتېږي، بیا روزه ونیسه. او دغسې زړه والا راواخله، دغسې مطلب هغه پښتورګو والا راواخله، هر ساعت کوي به دوی اوبه چې دي هغه څښي. نو دغسې بلډ پرېشر والا راواخله، هغوی زما بلډ پرېشر پورته کښته کېږي، د هغو دپاره جایزه ده. که جوړ شوې روزه را وګرځوه، که نه شوې جوړ پروا نه لري. هغه فدیه چې د الله موږ ته لاره چې د هغه اسانه کړې، دا مې یو تورې در وښود.